د ما قبل سره په مخکې رکوع کې بیان د محرماتو چې کومې زنانوې په تاسو باندې حرامې دي، همدا شان په دې رکوع کې هم تفصیلا د محرماتو زنانو بیان ده. الله پاک فرمایي چې په تاسو باندې خپلې میندې حرامې دي، خپله مور، خپله نیا، د پلار لخوا نیا، د مور لخوا نیا، دا په تاسو باندې نکاح د دوی حرام دي. د تاسو لونی، د تاسو لونی، د تاسو لمسی، د تاسو کړوسی، د تاسو کوسی، د تاسو کودی، د تاسو پردی چې څومره دغه نیکه ژوندی وي، لمسی پیدا شي، کړوسی وي، که د زوی د خوانه وي، که د لور د خوانه وي، د هغې نکاح حرام ده. اخواتکم د تاسو خویندې، که هغه میرنۍ خور وي، که هغه سکنۍ خور وي، که هغه مورنۍ خور وي. د تاسو عمې، که دا د پلار سکنۍ خور وي، که دا میرنۍ خور وي، که دا مورنۍ خور وي، د دغه ټولو عماتو د ټولو تروریانو نکاح دا حرام ده. خالات، د مور سکنۍ خورو، د مور میرنۍ خورو، د مور مورنۍ خورو، د دې نکاح د خپل خوریه سره ناروا. بنات الاخ، وریرا، کدا وریرا د سکنی ورور لور وي، کدا د میرنی ورور لور وي، کدا د مورنۍ ورور لور وي، د دې نکاح تا سره ناروا ده، دا د ستا وریره. بنات الاخت، د چا سکنی خوروا، د هغې لور ناروا، د چا میرنۍ خوروا، د هغې لور ناروا، د چا مورنۍ خوروا، د هغې لور ناروا. همداشان هغه زنانه وي چې تاسو ته یې تی درکړی وي، دا د تاسو میندې شولې، د دې نکاح تاسو سره روان نه ده. امام شافعي رحمت الله علیه خمسه رضاعات ښیي چې 5 وارې تی ورکړي بیا د یې مور ګرځي، لا باقل من ذلک. او امام صاحب فرمایي چې قرآن کریم مطلق ده او دغه شدې ورکول امر خفي ده، نو لهذا چې مطلقا یو ماشوم یې غېږ ته واچولو، شدې ترېنه اورېدلې، یا کم یا زیات خو په دې ښځه کې شدې موجودې وي، بس دا یې مور شوله. البته په موده د رضاع کې یعنې 2.5 کلونه کم په نزد امام صاحبو، یا 2 کاله په نزد شافعي او احمدو، او په نزد ابو حنیفه او امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله په نزد باندې. نو که چېرته په دې 2.5 کلو کې دننه یوې زنانه نه چاته یې اورودلو، دا یې مور شوه. چې هغه یې مور شوه، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. اوس د دې ښځې که دغه جلکۍ راغله ته یې اورودلو، د دې ښځې میړه دا دغه جلکۍ باندې حرامه ده، د دې ښځې زمن په دا جلکۍ باندې حرامه ده، د دې ښځې د میړه ورور په دې باندې حرامه ده. او همدارنګه د دغه جلکۍ په دغه د دې ښځې په پلار باندې حرامه ده، د دې ښځې په ورور باندې دا حرامه ده، د دې ښځې په لمسیو او په دغه زمنو باندې دا حرامه ده. او که دا الک و، نو د دې ښځې دا خو یې مور شوه، دې سره نکاح حرامه ده، د دې ښځې د مور سره نکاح حرامه ده، د دې ښځې د خور سره نکاح حرامه ده، د دې ښځې د میړه د خور سره نکاح حرامه ده، د دې ښځې د لوڼو سره نکاح حرامه ده. لکه څنګه چې نسب یې کوم حرام دي، همدارنګه په رضاعت کې هم دا حرام دي. د تاسو رضعي خویندې، رضعي خویندې دا معنا یو الک یو جلکۍ دواړه یو ځای شول، یو پردی ښځې ته راغلل، او دا دواړه په منځ کې خپل حرام دي. دغه جلکۍ د دغه الک ورور کولی شي، دغه الک د دغه جلکۍ خور کولی شي. خو البته دغه دواړه د دې ښځې اولاده شوه، دغه جلکۍ د دې ښځې په ټولو زمنو حرام، که واړه وي که لویو، او دغه الک ته د دې جلکۍ لوڼې، د دې زنانه لوڼې حرام، که هغه وړې وي که هغه سترې، که مخکینۍ که وروستنۍ وي. الله فرمایي په تاسو باندې د خپلو ښځو میندې، موږ تاسو خواښېګانې ورته وایو، دا خواښې په ځم باندې حرامه ده. او د تاسو پرکټۍ، پرکټۍ هغې ته وایي ربیبه، ربائب جمع د ربیبه ده. یو سړی یوه ښځه وکړي،
د دې سره مخکنی خاوند نه بچیان پاتې وي هغه جلکې ته ربیبه وایي او د دغه ربیبې نکاح څنګه ده نو مسئله دا ده که تا د مور سره نکاح وکړه او جماع دې مور سره کړی اوس د هغې نه وروسته د هغې د لور سره نکاح کولی نه شي مثلا ښځه دې راوسته تا په دې قصد دې سره نکاح وکړ خو دې وروسته دې وکتل لور یې دې نه ښه وه نو تا چې راځه خو لور به یې وکړم اوس که دې مور ده ده وتې کړې وي ایسه جماع یو ځایوالی کړې وي د هغې لور روانه ده او که چېرته اول یې تا لور راوستله تا یې نکاح له لور سره وکړه خو لورو ته وایي چې نو د ما مور چېرته لاړه شي هغه مور دې م راوسته وروسته دې سوري چې نه لور یې نه کوم دا مور یې کومه نو په دې وخت کې به بیا نکاح د دغه لور سره د مور سره یې نکاح ناروا ده برابره خبر ده که د هغې د لور سره وتې شوې وي یا وتې شوی هم نه وي د دې وجه دا ده الله په دې حکمت ښه پوهېږي که اول نکاح د مور سره وشي او وتې نه وي شوی بیا راسې لور سره نکاح کوي نو په مور ډېر بد اثر نه کوي وایي چې خدا پېغې دا ده زه زړه یم او که اول نه نکاح د لور سره مطلقا وشي او بیا مور ته ورشي که نه د مور سره یې نکاح وکړي زه هم د جلکۍ به راجګه سي د مور به مړه کړي چې دا څه کوې له ما نه دې دومره جوش زیات و چې له ما نه دې سړی کش که ځان ته دې وبللو الله په دې حکمت باندې عالم ده نو که اول نکاح د مور سره وشوه او وتې ورسره وشوه بیا په لور حرامه او که اول نکاح د لور سره وشوه که وتې وه که وتې نه وه بیا د مور سره نکاح حرامه ده او دا قید چې دغه ربائب به د تاسو په حجورو کې وي دا قید اتفاقي ده و د غالبا چې سړی کونډه ښځه کوي هغې ماشوم سړی په ځان سره ساتي په تاسو حرامې دي خپل انګین دي البته من اسلابکم قید د اخراج د متبنا لپاره ده متبنا دي ته وایي یو سړی یو هلک ته وایي ته د ما زوی زویتوب لاس ورکړي وروسته د دغې هلک ښځه کونډه شي دا سړی کولی شي البته د هغې زوی ښځه کولی نه شي چې هغه د ستا له پشته پیدا وي یا د شودو والا زوی وي د ستا د ښځې نه یې تی رودلی وي بیا په دې صورت کې د دې او نکاح تا سره جایزه نه ده خپل زوی وي یا رضعي زوی وي د دې ښځې د دغه هلک ښځه روا نه ده البته چې تا په دروغو چاته زوی ویلی دغه ښځه تا ته روا ده وروسته به قرآن کریم کې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زید ته زوی ویلی چې زید ته کله واده وکړه زینبه یې واده کړه نو بیا وروسته رسول الله د زینبې سره نکاح وکړه کفارو وویل عجیبه پیغمبر ده خلکو ته وایي چې انګور مه کوئ د خپل انګور کړې ده الله خبر راولېږلو چې د رسول الله نسبي زوی بیخي لوی شته نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا ده او د متبنا زوی ښځه جائزه ده یا موږ تاسو په دې دور کې د نکاح پلار ورته وایي د نکاح پلار هغه یو ساعت وکیل جوړ شوی وي د هغې نکاح هم د هغې سره جائزه ده هېڅ مشکل هم نشته لکه څنګه چې بل سړي نه دا ښځه کناره او پرده ساتي د نکاح د پلار نه به هم همداسې پرده ساتي په دغې نکاح باندې یا په دې وکالت باندې پلارتوب په دې کې نشي راتلی الله فرمایي دوه خویندې په یو ځای کول دوه خویندې یا حکم د دو خویندو کې هر دوه زنانه وي چې یو نر پرس کې بل ښځه او مابین د دواړو کې نکاح ناروا وي د دواړو جمع په یو وخت کې روا نه ده دوه خویندې روا نه دي خو که یوه طلاقه شوه یا یوه مړه شوه بیا بله کولی شي یوه ښځه دې کړې د هغې ترور نشي کولی د هغې ترورۍ نشي کولی د هغې خاله نشي کولی د هغې عمه نشي کولی د هغه ورېره نشي کولی د هغه خورزه نشي کولی لا تنکح الصغرا علی الکبرا ولا الکبرا علی الصغرا نه به دا مشره په دا وړې راولې خورزه طبعا وړه وي ورېره طبعا وړه وي او نه به دغه ترور په دې راولې نه به دا ورېره په ترور باندې ورولې لا تنکح الصغرا الا ما قد سلف همدارنګې هغه زنانه وي چې هغوی میړونه لري د دوی نکاح د تاسو سره جائز نه ده ذات زوج دي دې نکاح نشي کېدی
مگرم هغه ما ملکت ایمانکم چې تاسو ښي لاسونه مالکان وي. مسلمانان لاړل، دار حرب کې حمله وکړه، د هغې جنې زنانه وې راوستلې چې رایې وستې. اوس هغوی خاوندان لري خو سره ده خاوندان ورسره یي په الحال یا نه یي، خو کافر دي مسلمان شوي خو نه دي. مابین د دوی کې نکاح ختمه شوه ده. اوس رسول الله فرمایي چې که دا ښځې حاملې وې تر هغې پورې به څوک د سره نکاح نه کوي. الا لا تنکح الحباله حتی تضعنا، حتی چې دوی تر څو اولاد زیږولی نه وي. او کوم چې حیالا وي یعنی هغه زنانه وي چې هغوی میړونه نه لري او یا حیض ورځي حامل نه وي، هغوی ته به یوه میاشت صبر کوي چې جامې لاړې شي او د هغې استبرا وشي، رحم صفا شي. د هغې نه بعد د هغوی سره بغیر د نکاح نه هم بیا استمتاع او یا جماع کول جایز دي. نو اگر چې دوی ذات زوج هم دي په دار حرب کې میړه لري خو د ده میړه په دې حق باندې قائل نه ده، نو شریعت هم د ده میړه کوم حق نه ده ورکړی، د دې سره نکاح کول جایز دي. بیا الله فرمایي تاسو دپاره جایز دي له دوی نه علاوه، خو په دې شرط باندې چې تاسو طلب کوئ په خپلو مالونو باندې محسنین به وئ. محسن دا معنا تاسو به نکاح کوونکي یئ، دا تعلق به د نکاح په خاطر باندې ساتئ، زنا کوونکي به نه وئ. پټ پټ دوستانو او پټ پټ یارانه او پټ پټ تعلقات به نه ساتي. کوم چې تاسو له دوی نه فایده واخیستله دوی ته اجور ورکوئ، مهور یې ورکوئ فورا فورا. او که چېرته تاسو وروسته په کمښت او په زیاتوالي باندې توافق راغی هېڅ پروا هم نه کوي. 10 لکه یې معلومې کړې وې ښځې ورته بس 1 لک غواړم، 9 لکه ما درته بخلي دي. سړی په 1 لک ښځه کړې ده نو چې 1 لک باندې به څه وشي 2 لکه درکومه، هېڅ پروا نه کوي چې خپله احسان سره کوي و څه ګناه په دې باندې نشته. الله فرمایي که د چا دا وس نه وي چې اصلي ښځې سره نکاح وکوي نو میندې سره د نکاح وکوي. امام شافعي رحمت الله علیه دغه وصف او دغه شرط قابل اعتبار بولی. لہذا که یو څوک په اصلي باندې وس لري، قدرت لري، نو دته نکاح د مینځې جایز نه ده. او همدانه چې یو څوک په مؤمن باندې هغه وس لري نو د لپاره هغه کافره جائزه، اهل کتابه جائزه نه ده. او زمونږ په نسب باندې سره د قدرت په حرې باندې هم د مینځې نکاح دا جائز ده. امام شافعي رحمت الله علیه دغه شرط بولی. نو لهذا وجود د شرط د مشروط سره تړي، خو د هغې نه جواب اسان ده چې هغه اعلی درجه د شرط علتیت ته او د انتفاع د علت نه انتفاع د معلول نه راځي. ولې کله کله د یو شي لپاره علل کثیره وي. حرارت مثلا یو شی ګرم شو، اوس موږ دا ویلی شو چې علت د ګرمۍ د ده کیدی شي لمر وي، علت د ګرمۍ د ده کیدی شي هغه شمسیه وي، علت د ګرمۍ د ده کیدی شي هغه اور وي، ګیس وي. نو انتفاع د یو علت نه انتفاع د معلول نه راځي. او دلته هم دغه شرط په انتفاع د دې شرط باندې انتفاع د مشروط نه راځي. ولې اعلی درجه د شرط هغه منزله العلت ده چې په انتفاع د علت انتفاع د حکم را نغی، په انتفاع د شرط انتفاع د مشروط نه راځي. الله فرمایي چې زه تاسو په ایمان باندې عالم یم، تاسو دغه زنانه وی نکاح کوئ په اذن د کورنۍ باندې د هغوی سره مشوره وکئ، د هغوی په مولا په اجازې باندې، او تاسو دغو زنانو ته مهرونه ورکئ. په داسې حال تاسو محسن یئ، عفائف به وئ، پاکې به وئ. تاسو د دې زنانو سره د عفت، د عزت، د خپل ځان د عزت د ساتنې په خاطر باندې غیر مصافحات، تاسو به زناکاره نه وئ. او تاسو به متخذات اخدان، د پټو پټو یارانې تعلقاتو نیونکي به نه یئ. اخدان جمع د خدن ده. خدن زرمې ته وایي، خدن زرزمینۍ ته وایي، خدن سمڅې ته وایي. نو فرمایي چې تاسو به پټ پټ یارانه او پټ تعلقات د چا سره په حرامو باندې نه ساتئ. اوس دغه مینځې چې تاسو په نکاح کړئ که د دوی نه څه غلطي وشوه، د چا سره زنا وکړه، اوس به په دوی باندې نیم هغه عذابي. لهذا 100 درې په حق د اصلي ښځې کې وي، په حق د دوی کې به 50 درې وي. او سنګساري نیمېدی نشي، په دوی باندې رجم نشته، نه په غلام باندې او نه په مینځې باندې. الله فرمایي حرمت علیکم امهاتکم، حرام شوي دي په تاسو باندې د تاسو میندې، و بناتکم د تاسو لوڼې، و اخواتکم د تاسو خویندې، و عماتکم د تاسو د پلارانو خویندې، و خالاتکم د تاسو د مورګانو خویندې،
و بنات الاخ وريره و بنات الاخت خرزه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم د تاسو هغه میندې چې تاسو ته تی او شودې درکړې وي و اخواتکم من الرضاعه او هغه خویندې تاسو چې د شودو په وجه باندې د تاسو خور ګرځېدلې وي و امهات نسائکم او هغه میندې د تاسو د ښځو یعنې خواښېګانې و ربائبکم اللاتی د تاسو هغه پرکټۍ من نسائکم چې د تا فی حجورکم چې تاسو په غېږ کې دي من نسائکم اللاتی د تاسو د هغه زنانو نه دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره جماع کړی ده فإن لم تكونوا دخلتم بهن که تاسو په د مورګانو کې دخول لا کړی نه وي فلا جناح علیکم بیا په تاسو ګناه نشته چې د هغې د لور سره نکاح وکوئ وحلائل ابنائکم الذین او هغه حلال زما حلائل جمع د حلیله ده یعنې تاسو د زمنو ښځې ګور ته وایي ابنائکم الذین تاسو د هغه زمنو من اصلابکم چې تاسو د شانه پیدا وي د هغې زوی ښځه تا دپاره جایزه نه ده وان تجمعوا بین الاختین تاسو یو ځایوالی وکئ ما بین د دو خویندو کې دا ناروا ده الا ما قد سلف انه کان غفورا رحیما الله پا غفور او رحیم ذاتا مهربانه ذاتا والمحصنات پاکیزه زنانه من النساء لجملې د زنانونه یا خاوندان لري تاسو دپاره نکاح روانه ده الا ما مگرم اغا ملکت ایمانکم چې مالک وي د تاسو خلاصونه په جنګ کې ونیسئ اگر چې د دوی خاوندان وي هم په دار حرب کې بیا هم د دوی سره نکاح کول جایز دي خو یوه میاشت صبر وکوه که دوی بلار به نه وي او که بلار به وي بیا صبر وکړه چې حتی دوی خپل اولاد وزیږوي کتاب الله علیکم دا کتاب د الله تعالی په تاسو باندې لیکلی شوی ده و احل لکم روا شوي تاسو دپاره ما وراء ذلکم بغیر له دې محرماتونه ذالکم دا په دې خبره باندې ان تبدغوا چې تاسو طلب وکوئ باموالکم په خپلو مالونو باندې محسنین په داسې حال چې تاسو به متزوجین یئ نکاح کوونکي به وئ غیر مصافحین زنا کوونکي به نه وئ فما استمتعتم به منهن کوم چې فایده واخلي په دغه مال باندې منهن له دوی نه فآتوهن اجورهن ورکئ دوی ته د دوی مهرونه فریضة مفروضة مقرره ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې تراضیتم به چې تاسو یو بل سره خوښ وئ په هغې باندې من بعد الفریضه وروسته د دغې مقدر شوي مال نه کمی زیاتی کوئ ان الله بشک الله تعالی کان د علیما علیم ذات حکیما حکمت والا ذاتا ومن لم یستطع چې د چا وس او طاقت نه وي منکم د تاسو نه طولا د غنا د قدرت این کې حل محسنات چې نکاح وکوي د پاکیزه زنانو سره المؤمنات چې مسلمانان دي فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دی وکوي د هغو زنانو سره چې مالکان د تاسو خلاصونه من فتیاتکم المؤمنات د تاسو د ځوانانو مسلمانانو زنانو نه دا قید احترازی نه ده په نزد امام صاحب باندې مؤمنه هم روا ده اهل کتاب ولا هم روا ده والله اعلم الله پاک جل جلاله اعلم خبردار ذات والله اعلم الله پاک خبردار ذات به ایمانکم د تاسو په ایمان بعضکم بعض تاسو من بعض لبعض نورون دي فانکحوهن تاسو نکاح کوي له دوی سره باذن اهلهن په اجازه د مو اهل دوی کورنۍ د دوی وآتوهن او ورکوي دوی ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف په نیکې طریقې سره محصنات په داسې حال چې پاکیزه به وي غیر مصافحات زناکاري به نه وي ولا متخذات اخدان او نه به نیونکي د پټو یارانو وي فاذا احصن چې هر کله دا پاک شوي نکاح وکړه تاسو سره فان اتین کدوی راتګ وکړو بفاحشة په ناروا عمل زنا فعلیهن په دوی باندې نصف ما نیم هغه ده علی المحسنات چې په نیکانو باندې ده پاکو اصیلو باندې ده من العذاب د عذاب نه د اصیلو خسل دوری وي د دې 50 دوری د اصیلو خو رجم وو او د هغه تنصیب کې دی نشي نه په دې باندې رجم نشته
ذالکا دغه نکاح د اما او د منزو لمن د هغه چا لپاره ده خشی العنتا چې یریږي د زنا نه منکم د تاسو نه وان تصبروا چې تاسو صبر وکوئ خیر لکم تاسو لپاره ډیر غوره دي والله غفور رحیم الله هنا معاف ګرځي یرید الله د دې رکو ربط د ما قبل سره مخکې بیان د زنانو د محرماتو شو په دې کې الله پاک جل جلاله بیان د اصلاحي امور کوي الله فرمایي چې خدای تعالی دا اراده لري چې تاسو نه مخکینی خلک هم تیر شوي دي الله د تاسو ګناهونه معاف کړي لیکن کفار دا اراده لري چې تاسو نور هم په دې ګناهو کې په کامل طور سره داخل شئ الله پاک دا اراده لري چې له تاسو نه عذاب کم کی تکلیف مو کم کی انسان کمزور شي پیدا شوی او د ایمان د کمزوري لپاره حرام مال کافی ده ایمان کمزوري کوي نو الله فرمایي چې ایماندار او خلکو خپل مالونه په خپل منځ کې په حرامي طریقې سره مخوري استثناء منقطع ده مگر هم په طریقې د تجارت باندې وخوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهتر مال هغه ده چې تجارت باندې حاصل شي څنګه یا رسول الله وای وجه دا ده چې دوی دروغ نه وای وجه دا دوی قسم نه کوي وجه دا دوی عیب نه پټوي نه پدې خاطر باندې بهترین مال هغه مال د تجارت شي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تجارت ته هغه مسلمان د نفع د پاره د بل ملک نه شی را کشکاږي الله به اجر هم ورکي الله به ګټه هم ورکي خو دروغ نه وای قسم نه کوي عیب نه پټوي په ورځ د قیامت کې به د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو سره په یو مرتبه کې وي التاجر الصدوق بل حدیث کې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم التجار يحشرون يوم القيامه فجارا تجاران په ورځ د قیامت کې د بدکارو خلکو په ټولي کې راپورته کیږي الا من بر وصدق وبين مگر هغه څوک چې قسم نه ځان خلاص کو رښتیا یې ویلې وبين او د شی عیب بیان کړلو چې دې کې خدا عیب شته دغه تجار بختور ده او که تجار عیب پټ کو نو ورځ د قیامت کې به د فجارو د بدکارو خلکو په ټولي کې راپورته کیږي الله فرمای ان تراض منکم پر رضامندیا چې ترڅو سړی په مجلس کې وي بائع او مشتری اختیار لري د هغه نه بعد چې لاړل بيع لازم شوه خيار معیار نو د کبر ته راوړو دور سره اقاله او خو مصیب ده د کسب الله ثواب ورکړي که اقاله نه کوله بيع تمام شوه ده به حق دی ورکولو نه لري الله فرمایي تاسو خپل ځانونه وزن ما قتل النفس حرام ده یو سړی د خپل ځان نه تنگ شي یا زهر وخوري یا چرته پړې مړې واچي یا ځان ته توپک ونیسي ځان ختم کی نه دا قتل د خپل ځان ده لوی جرم لوی ګناه ده الله فرمایي چې مې کوي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وای چې څوک خپل ځان په زهر باندې مړ کی په جهنم کې با انداز زهر ورته جوړيږي خوري به او ختميږي به بیا برا جوړيږي خوري به ختميږي به جوړيږي به او کچا هم لپاس ځان غورځولو د دریم چت نه چې ګوندې مړ شم یا مړ شم دا انداسې به په جهنم کې لوی جګې جګې غونډې شي د به ځان را غورځي درم کته برازي بیا به ورخيږي او کچا هم په تور باندې په چړې باندې خپل ځان زخمی کو امداسه په جهنم کې دل پر د اور چړې راوړي کیږي او د هغه په ذریعه باندې بدا یوج او فی علی بټکول کیږي قتل د خپل ځان د یو ناروا عمل یو سړی نیک انسانو فبادر نفسه بس کرا طبیعت خراب شو خپل ځان مړ الله فرمایل بادرنی عبدی فحرمته الجنه دا بندا ماته تیزی وکړه یعنی چې وخت اجل خو پراو
خو تیزی وکړه ما په د باندې جنت حرام کړ. ولا تقتلوا انفسکم، خپل ځانونه وژنئ ما. ځان وژنه دا یو ناروا عمل ده، دا یو قبیح عمل ده. اسلام داسې عمل غندي. حتی امام مالک رحمه الله قول هم دادا او نور ائمه هم یو روایت راغلی چې لا یصلی علیه، چې پدې د جنازې لمونځ مکوي. ځکه دومره تیزی وکړه چې خپل اجل ته صبر ونکړ او سمدستي ځان الله ته پیش کو. نو تهدیدا زجرا توبیخا وای پدې د جنازې لمونځ هم مکوي. الله فرمایي چې هر څوک داسې کار وکوي، حرام وخوري، خپل ځان قتل کی، عدوان او ظلم طریقې سره، ډیر زر به د جهنم ته داخل شي او دا په الله باندې داخل آسان. که تاسو د لوی ګناهونو ځانونه وساتئ، واړه ګناهونه بل تاسو نه معاف شي. د دې شرط نه دا نه لازميږي چې کڅوک لوی ګناهونه کوي به به واړه ګناهونه نه معاف کیږي. مسأله دا ده کڅوک لوی ګناهونه کوي کې نه کوي، واړه ګناهونه په طاعات باندې معاف کیږي. ان الحسنات یذهبن السیئات، او پاتې لوی ګناهونه په توبې باندې معاف کیږي. او یا چې الله پاک جل جلاله خاص رحمت په نظر باندې وګوري او الله ته معاف کړي. صحابي راغی یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم موبقات بیان کوي. اجتنبوا السبع الموبقات، هلاکون کې گناهونه. قیل وما هن یا رسول الله، دا کوم شیان دي؟ و یو کفر په الله تعالی باندې، دوم سحر، دریم قتل النفس، او څلورم مال د یتیم خوړلو، پنځم د مسلمان پر تهمت، شپږم د جنگ میدان کې بیرته په شار اتللو، او همدارنګه سحر، مال د یتیم او سود خوړلو، اکل الربا، سود خوړلو. دا لوی لوی جرمونه دي، لوی لوی ګناهونه دي. الله فرمای تاسو دا تمنا مکوئ چې الله دا بعضې په بعض ولې بهتر کړي. الله په دې حکمت باندې عالم ده چې سړی بهتر کړي دا په ښځې باندې، او بیا ښځې هم په خپل منځ کې بعضې باندې فضیلت لري، نارینه په خپل منځ کې بعضې باندې فضیلت لري. دا الله نه سوال کوي د خدای د مهربانۍ نه. الله دې تاسو په ټولو حالاتو باندې خبردار ده. د هر ډلې لپاره موږ موالي ورثه ګرځولې دي چې د هغوی پلارانو پرېښي دي، او د هغوی کسانو عقد ایمان کړی، عقدت ایمانکم. مخکې وخت عقد موالاتو، یو بل چاته به لاس ورکو چې زما ګټه د تا، د تا ګټه زما، که ما خون وکړه زما تاوان په تا، که تا وکړه د تا په ما، او که زه مړ شم زما میراث د تا، د تا میراث زما. ورث بالارحام میراث چې راغی، عقد موالات نور ختم شو. الله په هر شي باندې گواه او شاهد او خبردار ذات ده. الله فرمای یرید الله، الله پاک اراده لري لیبینا، د دې لپاره چې بیان کې لکم تاسو لپاره، و یهدیکم وخی تاسو ته سنن الذین طریقې دی او خلقو من قبلکم چې مخکې تاسو نو، و یتوب علیکم او قبول د توبې کې پتا سو باندې. والله علیم حکیم، الله پاک علیم ذات، حکمت والا ذات. والله یرید، الله پاک اراده لري ایتوب علیکم چې قبول د توبې کې پتا سو باندې. و یرید الذین، اراده لري خلق یتبعون الشهوات، چې تابع د خواهشاتو دي نفسانیو. یریدون الذین، اراده لري خلق یتبعون الشهوات، تابعداري د شهواتو خوندورو د زنا و غیره او میلان کوي. ان تمیلوا میلا عظیما، تاسو میلان کوي میلان ډیر لوی. یرید الله، الله پاک اراده لري ای یخفف عنکم، چې الله سپک کله تاسو نه عذاب. و خلق الانسان، پیدا شوی د انسان ضعیفا کمزوره. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخوری تاسو خپل مالونه په خپل من کې په ناروا طریقې سره، الا مگرم ان تکونه چې وي تجارت وي، عن تراض منکم، په خوشحالۍ له تاسو دواړو نه. ولا تقتلوا انفسکم،
موازنه خپل ځانونه. ان الله بشک الله تعالی کان دا بكم پتا سبحانه رحیمه مهربانه. ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکړو عدوانا په طریقې د ظلم باندې په تعدا باندې و ظلمن په طریقه د ظلم باندې عدوان ظلم توای یعنی په دای مال باطل طریقې سره وخوړلو ظلم سره وکړو فسوف نصليه نارا زمون بده داخل کو جهنم ته وکانه ذلك او دادا علی الله الله تعالی باندې یسیرا آسان ده. ان تجتنبوا کتاسو ځانونه وساته کبائر ما دلوی هغونه تنهون عنه چې تاسو ته منع شوی نکفر عنکم سیئاتکم من بلری کول تاسو نه تاسو گناهونه وندخلکم من بداخل کو تاسو مدخلن کریما غزای خیسته د جنت ته ولا تتمنوا دارزو مکوي ما ده غزو فضل الله بعضکم چلا بهتر کړي بعض تاسو علی بعض په بعض نور باندې لرجال د سړیو دی پارا نصیبن برخدا مما داغنا اکتسبو تو دی گٹلی دی وللنساء د زنانو دی پارا نصیبن برخدا مما داغنا اکتسبو تو دی کسب کړی دا. واسأل الله سوالو کید الله تعالی نا من فضله د خپل مهربانینا. ان الله بشک الله تعالی کان دا بكل شیء پرسبانه علیما خبردار ذات تا ولکلن د هر چا لپاره جعلنا منگر زوله موالیه دوستان مما دهغنا ورثا مما دهغنا ترک الوالدان چې پری خدی مور پلار ولقربون خپلوانو والذین ها کسانو عقدت ایمانکم چې عقد او غټه کړی و د تاسو قسمونو یعنی تاسو عهد چا سره کړی و فآتوهم نصیبهم دوی ته ورکړئ د دې برخه. ان الله بشک الله پاک کان دا علی کل شیء په هر شی باندې شهیدا. الله پاک ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. په مخکې رکوع کې بیان د خاسرینو خلقوش په دې رکوع کې هم الله پاک اسباب د فلاح او هم اسباب د خسران بیانوي. اسباب د فلاح دو شیان دي د الله نه یره او د الله پاک د نیکانو بندگانو صحبت او د هغوی ادب ساتل. د خسران دی پاره سبب هغه غلا کول معصیت کول گناه کول. الله فرمای اتقوا الله د خدای نه ویریږئ چې وسړی د خدای نه یریږي نه بل مسلمان باندې بیا ظلم نه کوي هغه ته لار نه نیسي هغه ته د هلاکت اسباب نه برابرای. دویم وابتغوا الیه الوسیله الله پاک جل جلاله ته اسباب د قرب طلب کوي. وسیله ما يتقرب به الى الله من قول او عمل هغه صدا چې د دې په واسطه باندې الله ته نزدېکت کېدی شي کدا قول وي او کدا عمل وي. وسیله یو بالاعمال دي یو وسیله په ذوات فاضله و باندې دي. وسیله بالاعمال لکه مونږ تاسو لمونځ کوو دا یو وسیله ده. روژه نیسو دا یو وسیله ده. درس وایو دا یو وسیله د قرب ده الله پاک جل جلاله ته. او یا لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم درې کسان وای د تاسو نه مخکې روانو په لاره کې باران شروع شو آبادی لري و یو غار ته کته شول. په دې غار کې د باران نه ځان بچ کړي یو اتیګه راغله غټ کمبرو د دې غار په خولي باندې مطابق شوه چې کومه چوله او چوت پکې پاتې نشو دا درې واړه دینه پکې سار شو. اوس ځانو سره وای چې هي خو نه لاره معلومه ده نه قدمونه پیژندل کېږي
نه ټلیفون لرو نه شبکه کار کوي. اوس به خلک مونږ چېرته ګوري؟ خو راځئ بله لاره نشته، الله ته به د خپل صالح اعمال پیش کړو. د دوی نه یو کس وایي ای الله، زه د مور او د پلار ما ډېر اکرام کولو، ما به میږې لوشلې، ما به د هغه شودې اول مور و پلار ته ورکولې. یو ورځ چې راغله مور و پلار مې ویده وو، وړه ماشومان وږي وو، زما د خپو سره خولې لګولې وو، یتاغات دونه شور به یې کولو. د دې شور د وجې نه بیا هم د پلار او د مور سر ته ولاړ یم چې حتی کله مور و پلار راوچت شول، ګهیځ ټیم و، اول مې دوی ته دا شودې ورکړې او د هغې نه بعد مې وړو ماشومانو ته ورکړې. خدای که ما د مور و پلار دغه اکرام د ستا په خاطر باندې کړی وي، زمونږ د دغه عذاب لرې کړه. تیږه دومره وښویه ده چې رڼایي پیدا شو. دویم کس وایي یا الله، زه غني وم، یا زما د تره لور یا یوه زنانه راغله چې د الله پر رضا څه راکه، ښایسته وه، ما هغې نه غیر مشروع مطالبه وکړه چې خو ما سره زنا وکړه. ښځه بیرته لاړه، بیا راغله چې د الله بنده ډېر وږي یو، څه راکه؟ ما بیا ورته چې خو تم څه راکه. ښځه بیا لاړه، بیا راغله، په دریم یا په څلورم ځل کې ښځې وویلې چې بس صحیح ده، په 120 دیناره. خو چې هر کله وایي زه کېناستم بین رجلیها، وایي دی ورېږدې ده، ما وویل ولې رېږدې؟ دی راته وویل چې الله نه یریږم. چې ښه ته یوه غریبه یې، بیا زنانه یې، د الله نه یریږي، بیا زه به د الله نه یریږم. بس ترې نه جګ شومه، دا زنا مې پرېښوده، روپۍ مې هم ورکړې. ای الله که ما دغه عمل د تا د رضا دپاره کړی وي چې ترک الزنا ده، خدای مونږ ته د عذاب نه نجات راکړه. تیږه لږه وښویه ده، خو انسان پرې وتی نه شي. دریم سړی وایي زما یو مزدور مرور شو، هغې له ما سره نیمه روپۍ پاتې شو، ما په هغه باندې وره یو میږه واخیسته، ډېرېده ډېرې وخت کې را ماتې نه جوړه شو. دا سړی محتاج ما ته راغی چې د الله بنده ما تا سره نیمه روپۍ پاتې وه، روپۍ راکړه. ما ورته وایي چې لاړ شه دا میږې ټولې بوزه که نه. هغه راته اتستهزئ بي، په ما باندې مسخرې مه کوه. ما ورته مسخرې نه کوم، دا ټول د تا دي که نه. د هغې نه بعد دی راغی، دا ټولې میږې بوتلې. ای الله که ما دغه عمل د ستا د رضا دپاره کړي، مونږ خلاص کړه. تیږه وښویېدله، فخرجوا جمیعا، ټول راووتل. دا وسیله په اعمالو، وسیله په ذواتو. حضرت آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راکوز شو او 200 کاله یې پورته کتل نه، چې پورته یې وکتل دا کلمه یې ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ای الله پروي او وسیله د هغه نوم چې د ستا د نوم سره پیوسته لیکلی شوی، زما توبه قبوله که. هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک د آدم علیه السلام توبه پروي د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قبوله کړ. دا وسیله وه په ذوات فاضله باندې. اعرابي راغی، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وسیله وه
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې زه ظالم یم، په خپل ځان مې ګناهونه کړي دي، ما ته بخښنه وغواړه. اواز ورته وشو چې بس تا ته بخښنه وشوه، خدایه که رښتیا ما ته بخښنه شوي په همدې ځای کې ما مړ کا. اوله سپاره کې وکانو من قبل یستفتحون وسیله وه چې اللهم انصرنا بسعلیک المهاجرین، اللهم انصرنا بالنبی المبعوث في آخر الزمان. د هغې په برکت زمونږ نصرت وکړي، دا وسیله وه. لون صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي ما ته دعا وکړه چې الله زما سترګې روغې کړي. که صبر کوې خو ډېره ښه ده، خیر ولاړ شه 2 رکعته لمونځ وکړه، بیا ووایه چې اللهم انی اتوجه الیک بنبی الرحمه نبی الهدى نبی التوبه النبی الامی العربی. خدای د پروي باندې زما سترګې روغې کا، او داسې وکړه دعا وکړه سترګې خدای روغې کړي. دا وسیله ده په ذوات فاضله سره، نه مطلقي وسیله یا په اعمال صالحه یا په ذوات فاضله سره، دا یو امر ثابت شو. البته وسیله مطلقه دا باطل ده، خو مطلقي وسیله دا موجود ده. هر شی به هم وسیله نه ګرځي، دا څه شی چې په دې قرب الهي موجود وي د هغه وسیله ګرځول شته. د وسیلې متعلق بحث زیات تا، تاسو بیا کولای شئ کتابونه وګورئ، مفاهیم یجب ان تصحح د وسیلې متعلق بیان کړي. همدارنګه نور کتابونه عام طور پرې مسئله کې ښه تحقیق او څېړنه کړې ده. تاسو د الله په لار کې جهاد وکړئ چې تاسو کامیاب شئ. کوم کسان چې کافران دي که دا مخ د ځمکې باندې ټول د دوی شي او دوی فدیه ورکړي د خلاصون دپاره ته نه قبول به نه شي. دوی دا اراده لري چې له اور نه به ووځي، دوی به هېڅکله هم له اور نه ونوځي. دوی لپاره عذاب مقیم، دوامدار عذاب. غل او غلا په زنا کې ښځه مخته کړې ده او په غلا کې سړی مخته کړی. ولې بنا د غلا په زړورتیا وي، شجاعت په سړو کې وي. نو د غلا منشا اول سړی ده، ښځې به ورسره بیا هغه همکارې دي. او بنا د زنا په شهوت باندې ده. اوله غوښتنه دا زیاتره د زنانه وي، نو ځکه هلته یې زنا مخته کړې، زناکاره ښځه یې مخته کړې، او په دې ځای کې غل سړی مخته کړی. سرقه غلا ته وایي، او په اصطلاح کې اخذ مال الغیر بطریق خفی بلا ملک و شبهات. پردی مال اخیستل په پټه طریقې سره چې نه د تا پکې ملکیت وي او نه پکې شبهه د ملکیت وي. لہذا که د چا ملکیت پکې یا شبهه د ملکیت پیسې واغېستلې ګناه خدا، لیکن دې ته سارق شرعي نشي ویلی، لاس یې پرې کېدی نشي. څومره اندازه چې غلا وکړي، 10 روپۍ اندازه شرعاً، یا که 4-5 کسان وي چې هر یو ته همدومره اندازه رسېږي چې 10 شرعي روپۍ ترې جوړېږي، شاوخوا 3,500 روپۍ ترې جوړېږي د هر یو دپاره. که دا یو کس وي، که 2 کسه وي، که 3 کسه وي، 5 وي، د دوی لاس کټ کېږي.
لهذا هغه مال د خپل کور د محارمو نه اغلا کی جرم ده خلاص نه کټ کیږي ولې د محارمو کور د سړی په ښکارانه نه وځي پټ نه ورته نه وځي غلا هغه د پټې طریقې سره ورته نه وځي یا چختن ورته ویده ده خو له غافل شوته نه یېسي یا دیوال سره کې یا په دیوال وروخي په غلې طریقې سره یېسي دې ته غلا ویل شي کوم ما کې د چا شرکت وي یا بیت المال وي یا د جماعت مال وي چونکه دا د هر چا ده په دې کې قطع نشته ولی هر دو جماعت ته راتلی شي بغیر د اجازې نه نو ځکه د اغلا چې تناول شو هم د په اجازې او نه اجازې پر تعلق نه لري نو الله سي نه کټ کېږي خو دومره لوی جرم وکړي چې د اغلا نه هم سخت جرم وکړي دغه بیت المال عامه ده د ټولو مسلمانانو کور ده بیا د الله کور ده د الله د دین سپکاوی ده او اهانت ده کوم انسان چې د الله د حرم د الله د کور بی عزتی وکوي الله هغه سړی بیا زر شرمي به تاسو وګورئ البته په کوم ځای کې چې هغه معنا د سرقې پکې وجود نه لري یا کم وي بیا په دې صورت کې لاس نه کټ کېږي لکه نباش کپن کخت وای سړی مرشه مونږ دفن بیگا ته دا رزیل ورزی دا خاورې ته نه اړی 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 هی لاندې ځان ورسولو د لاندې الته تختې لرې کړه اوس ورخطا ده د مړي نه کپن وباسي کپن چې پورته راکش کوي مړی خپل ته نه پاتې کېږي کرا کرا په ده باندې قطع نشته اگر چې حدیث راغلی من نبش قطعناه خو دا حدیث سیاستن ده حکومت کولی شي زجرن د دې لاس پرې کړي چې د بل چا دپاره عبرت وګرځي لا حدن ولې په دې کې معنا د سرقې کمه ده سرقه په پټې طریقې سره وي د مړو نه پټوالی څه معنا لري خو په ښکاره سړی ورځي هسې مړي پیدا خو نه کوي یو طرار ده طرار کې صبر ته وایي کې صبر بیا چې سوچ ورته وکړي هغه د غله نه لږ لوی ارامونه ده غل خو لږ شرمېږي که نه په ښکاره خو نه راځي خو ته ویده شوې دی راغی طرار سره په سیټ کې ناست دی درته وایي هم نږدې کښېنه سړیه څنګه یې یو مالټه هم درکړي یو ژاول هم درکړي قصې هم در سره واچوي سم کښېنه پراخه کښېنه سم کښېنه په واسکټ دې هم لاس تېروي هغه جیب دی هر کوم جب کې دراهم معدوده دي بس ته خو نور وایه چې خو د ښه اعتمادي سړی چې دومره زه په ځان ګران نه یم لکه په ده چې ګران یم ورسره ناست یم نو به د جیب کار به یې کړی وي کوزېږي حاجي صاحب لازم بد سوچ راله کوزېږي چې کوز شي نوره چې ګورې جیبونو کې څه هم دی اوهو خور دې ګډ شی اوس یو عجیبه نخره روانه زمونږ یو سپینګری غریب بازار ته لاړو سبزي یې خرڅه کړې وه چې بېرته راته وایي لارې کې ولاړ هندواڼې هم راواخیستل کورولا راغله ودرېده چې حاجي صاحب کته ځې چې اوس ځم اوهو حاجي صاحب محترم یو راکوز شو هندواڼې یې واخیستلې نو زه خوایم چې ولا شناخته دي لکه چې شاته یې کېنولم یو څنګ ته شو بل څنګ ته شو کورولا تیزه روانه ما چې حاجي صاحب دا ونیسه الله ستاینې د دروازې سر کې دا ونیسه موټر تیز دی نو زما خو د سبزي پیسې وي هغه مې راخیستې دلته نو دوی خورېږي دا زه خو نه پوهېږم خو بالاخره د پیسو کار یې کړی چې نیمایي لار ته راورسېدو دروغ ټلیفون جګ اوهو مړی شو حاجي صاحب بخښنه غواړم اوهو زموږ خو پلار مړ شو مونږ لاړو درنه په تیزۍ وایي زه کته کړم چې خو ځان مړی کار ده نو
لاړل هندوانې یې یوړې هغه نه ير شو چې هغه هندوانې لاړې چې دلته کوڅه موټر ته بیا وختم چې خیریا ور کوم چې ور په ملکه جبتي دا یو ناشنا غلا نه تاسو هم باید بیداره اوسئ په ملګرتیا کې د چا سره ملګرتیا ونه کوي جیبونه به خالی کی یا په دې بازار د ازدحام ځایو کې جیبو سره فکر کوي دته ترار وای د دې لاس کټ کېږي ځکه د غلا نه هم زیات آرامونه دي غریب خو لپټ نه غلا کوي په ښکارا غلا کوي چې کله هم حکومت ته راپور ورغی چې دغه سړی غلا وکړه او یا په دې غلا باندې اقرار وکړ یا په دې باندې شاهدان ودرېدل او قاضي فیصله وکړه ورسته بیا د چا سپارښت کار نه کوي او که ترڅو حکومت ته راپور نه ورغلی دوسیه نه ورته جوړه او تاسو مخکې خپل من کې کېناستئ جوړه مو کړه شرم یې درکړه خبره خلاصه شوله فبها ونعمت بیا حکومت نور حق نه لري مخزومیه یوه زنانه وه غلا یې وکړه مشره زنانه وه د قوم لپاره شرم ده اوس قوم راجمع شه چې کاشکې هم د رسول الله سره خبر کړی وای د دې متعلق به څو خبرو سره وکړي چې اسامه دې ورسره وکړي اسامه ورغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو مشره زنانه ده د قوم لپاره شرم ده چې د غلا کوي او سلاس پریشي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رنگ مبارک تغییر راغی منبر ته وختل چې وخلکو سو وجدا چې د الله یو حد راورسیږي به تاسو په دې کې سپارښت کوئ والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها زما دې په الله قسم وي که فاطمه چې د محمد رسول الله لور د غلاو کې زبې لاس کټ کوم اتشفعون فی حد من حدود الله دا الله په حدود کې سپارښت کوي چې هر کله حد حکومت ته ورسېدو او قاضي په دې باندې فیصله وکړه بیا په دې کې نور خبر نه چلیږي کاش کې د مونږ په دې وطن کې د اسلام او د جنایاتو په مقابل کې د دې جنایاتو په مقابله کې یو حکم خو عملی شوی وي د اسلام د استحکام مضبوطیا لپاره تاسو ګوره په د اتلسو کلو کې غلب اندازه دي خو د هیڅ چا لاس پرې نشو خو تا طریق بیا اندازي دي خو د هیڅ چا لاس او خپا پرې نشو نو غل د چا نه ویریږي د چا نه وشرمېږي ځکه سترګې وکړي الله فرمایي چې غل او غلې غلا وکي د دوی لاسونه پرې کوي د لاس پرې کولو سره سم دستي غوړي به سره کړي ګوره ماتای به نه لاس پرې کوي به ماهر دی اډو کو ډاکټر چې راشي په دې ځای کې مړوان سره د حکم بګري مفصل ده هغه په قاعده پرې کوي په اسانه باندې په یو دقیقه چې پرې کړه اوس بتایا د تیلو یا د غوړیو ګرم غوړي وي یې شیدلی دا لاس ته په ورکته کې د دې لپاره چې د غرغونو خلې بیرته باندې شي د دې نوینه جاری نشي که وینه جاری شي بیا خو د سړی مړ شو امون په د مرګ حق نه لرو ثم يحسم دا غینه د بعد توبه وباسي ځکه دا حدود په نظامون باندې زواجر دي کفارات نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سړی باندې حد قائم کو نو ته فرمایل استغفر الله وتوب الیه الله نه بخنه وغواړه او توبه وباسه الله پاک جل جلاله ته ایماندار خلق تاسو په دې پوهیږئ نه چې د الله تعالی د پر د اسمان د زمکه بادشاہی دا چاته عذاب او چاته بخنه ور کوي پیغمبره تا د خفانه کې ها کسان چې کوبر کې پته ځای سره نه نوځي دیو منافقین چې په خلی باندې وايي مونږ ایمان راوړی او په زړه کې ایمان نوي او هغه يهود چې دوی اوریدون کې د دروغ دي اوریدون کې د قوم آخر دي
د نورو خلکو دی پاره چې خیبر والا دی غوږ نسی تا ته راغلي هم نه دي هغه یهود یوې کلمې د تورات ته تغییر ورکوي لکه مخکې داسې مسئله تېره شوه چې یهودی او یهودي زنا کړې وه او دا راولېږه د رسول الله ته چې که رسول الله داسې درته ووایي چې به مخې تور کوي پخری سپور کوي بیا صحیح فیصله ده او که د رجم فیصله درکړه بیا مه منئ چې رسول الله د رجم فیصله ورکړه دوی ویل چې رجم خو زمونږ په کتاب کې نشته وایي تاسو کې ښه عالم څوک ده وایي ابن سوریا راوغواړئ تورات ووایه هغه چې لوستل منځ کې ګوتې پې ایښې دي ارفع یدک لا جکه چې لاس جک آیت د زنا پکې لیکلې چې رجم ولې تاسو رجم نه کوئ دا الله حکم پټوي نو صاحب عدالت چې مونږ کې زنا ډیره په ټولو خلکو عمل کوي نه شوي د مجبوریت په خاطر مداسه حکم کې خودلو چې د ټولو باندې عملی شي مخې تور کوي او پخری سپور کوي بس الله فرمایي په خپل کتاب کې د خلکو تحریف کولو چې سوچا ته هم الله د فتنې اراده وکي نو ته د هیڅ چا لپاره هم مالک نه دا فتنې د لري کولو الله پاک اراده کړی دا چې دا خلک هلاک کی د فاقوال اراده دوی ته نشتا په دنیا کې هم دوی لپاره شرمندگی ده او په آخرت کې لوی عذاب ده دا خلک د دروغ اوریدونکي دي دروغ خبر اوري او د سود خورونکي دي رشوت خوري سود خوري الله لعنت الله علی الراشی رشوت دی قسمه ده که دستا یو حق د حکومت نه وصول کېدلی شي بغیر د رشوت نه بیا به رشوت نه ورکوي دویم صورت که دی ورکو تم ګناهګار یا هم ګناهګار دویم صورت دستا یو حق ده په حکومت کې شرعاً خو ښه پوهېږي چې پیسې ورنکم دا کار کېږي نه زنډوي مې په دې وخت کې د ستا دپاره د پیسو ورکول جایز دي خو د هغو دپاره د پیسې اخیستل حرام دي هغوی به نه اخلي لعنت د الله ده په رشوت ورکوونکي په رشوت اخیستونکي او هغه دلال چې په دې منځ کې ګرځي رویبارۍ کوي کسان پیدا کوي په ده باندې هم د الله پاک جل جلاله لعنت الله فرمای پیغمبره که دغه یهود تا ته راغلل دستا خوښه دولتانه حکم مطالبه وکړه ته اختیار لري که د قرآن حکم دوی ته کوي نه کوي دوی ته د قرآن فیصله وکړه او دغه دواړه سړي او ښځه رجم او سنګسار کړل که پیغمبره ته دوی ته فیصله کوي د حق فیصله به کوي الله پاک مقسطین او عادلان خلق خوښوي څنګه به دوی تعالی را حکم وګرځي حال دا دوی سره په خپل تورات موجود ده او بیا د تورات د حکم نه هم دوی بیرته ګرځي دوی یقینا په خپل کتاب باندې ایمان لرونکي نه دي که ایمان لرونکي وای دوی به د خپل کتاب پټ کړی نه وای الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله د الله تعالی نه ويریږئ وابتغوا طلب کوي الیه د الله تعالی ته الوسیله اسباب د قرب وجاهدوا فی سبیله جهاد کوي د الله تعالی په لار کې لعلکم تفلحون لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كسان كفروا تدي کافران دي لو ان لهم كپرزند دوی لپاره ما هغه سوای فی الارض چې پزماکه کې دي جميعا ټول ومثله معه مثل الذي هم مرسل ویل يفتدوا من عذاب يوم القيامه چې دی فدیه ورکی له عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم لدین وقبول کړي نشي ولهم عذاب الیم دی لپاره عذاب درناک ده یریدون اراده لري د دې خبره ای یخرجوا من النار چې دی اوزی د اورنا وما هم ندی بخارجین منها وتنکل دی اورنا
ولهم د دوی لپاره عذاب مقیم، عذاب دائم ده. والسارق والسارقه، والسارق غل سړی، والسارقه او غلا خزا، فاقطعوا نو پرې کوي ایدیهما د دوی لاسونه، جزاء بما کسبا، جوزو جزاء جزا ورکوي په جزا ورکولو سره، بما په هغه کسباتو دي کړی ده، نکالا من الله، دا عبرت له طرفه د الله تعالی نه. والله عزیز حکیم، الله پاک عزیز غالب ذات ته په انتقام اخیستلو باندې، او حکیم ذات ته په قطع د ید د سارق کې حکمت والا ذات. فمن تاب سے چا توبه وایسته د غلانا، من بعد ظلمه ورسته د ظلم ددنا، واصلح عمل نیکو، فإن الله بشک الله تعالی یتوب علیه قبول د توبې کوي په د باندې. ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم، بخونکی مهربان ذات تا. علم تعلم تن پوهیږي ان الله الله پاک له دلرا ملک السماوات، بادشاہی د اسمانونو دا، والارض د ځمکې دا، یعذبو من یشاء عذاب ورکوي چاته اراده وشي، ویغفرو لمن یشاء چاته بخنه کوي چې اراده وشي، والله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر شي باندې قدرت او توانا ذات تا. یا ایها الرسول ای پیغمبره، لا يحزنك الذين خفانكيها خلق يسارعون في الكفر، تدي کوشش کوي په ننوتلو کې د کفر، يسارعون في الكفر دوی تیزی کوي په ننوتلو د کفر کې. من الذين دهو کسانو نه قالو چې دوی ویلي آمنا بافواههم، مونږ ایمان راوړې په خپل خلو باندې، خو ولم تؤمن قلوبهم، او د دې زړونو ایمان نه راوړی، خالي د خولې ایمان یې و خو په زړه کې مکمل باور او یقین نه و. الله فرمای ایماندار خلکو پیغمبره تا د خفا نه کې ها خلق چې هغوی په کفر کې ننوځي، هغوی د کفر اختیار کوي او په خولې باندې ایمان راوړي، ایمان د نفاق او د دې زړه په هغه باندې باور والا ندي. من الذين دهو کسان قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين دهو کسان هادو چې دوی يهوديان دي، سماعون دوی اوریدون کی دي، بالکذب د دروغ د فارا، سماعون دوی اوریدون کی دي، لقوم آخرین د بل قوم د فارا، یعنی هغه منافقینو خبر اوري د فساد کوشش کوي ما بین د تاسو کې، لم یاتوکا یغوی ندی راغلی تا تا، یحرفون الکلمه دوی تغییر ورکوي کلمو د تورات تا، من بعد مواضعه فاستخبلوا زیونا، یعنی دا خلق دیو خلقو خبر اوری، سماعون لقوم آخرین لم یعدوک ندی راغلی لا تاتا، یحرفون الکلمه دوی تغییر ورکی کلمو دا تورات تا، من بعد مواضعه پس دی غزیو خپلونا هر کلمه تا بدلون ورکی، یقولون وائی ان اوتیتم کدر کلیشو تاسو تا هذا دا حکم، فخذوه نو قبول کی عمل پیو کی، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ کتاسو دا حکم در کړی نشو، فاحذروا بیا ویریږئ. ومن یرد الله چا لره چې الله اراده وکړي فتنته د هغې د کفر او د اضلال، فلن تملکا ته به هېڅکله مالک نشي، له د لپاره من الله د عذاب د الله تعالی د خلاصون، شیئا کوم څه، اولئک الذین داها خلق دی هغه منافقین دی، لم یرد الله چې الله اراده نه ده کړې، ان یطهر قلوبهم چې پاک کړي د دوی زړونه، لهم د دوی لپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي شرمندګي ده، ولهم د دوی لپاره فی الاخرت په آخرت کې
عذاب عظیم عذاب لوی ده. سماعون للکذب اوریدونکي دي د دروغو خبرو. اکالون للسحت خوړونکي دي د حرامو. فإن جاءوک کدوی راغلل تا ته پیغمبره فحکم بینهم د دوی منځ کې فیصله وکړه او اعرض عنهم یا له دوی نه مخ واړوه. خو ان تعرض عنهم که ته له دوی نه مخ هم واړوې فلن یضروک دوی به تا ته ضرر ونه رسوي هېڅ هم شیئا کبز. و ان حکمته که تا فیصله وکړه فحکم بینهم فیصله وکړه ما بین د دوی کې بالقسط په عدل او انصاف سره. ان الله بشک الله پاک يحب المقسطین الله دوست غني عادلین خلق چې عاملین بکتاب الله دي. وکيف يحكمونك دوی څنګه تا تحکیم ګرځي حاکم ګرځي فیصله کوونکی. او حال دا ده وعندهم التوراتو د دې په نسبت تورات هم شته. فيها پدې تورات کې حکم الله د الله حکم بیان شوی ده. ثم يتولون بیا دوی ګرځي من بعد ذلك ورسته د حکم د تانا وما اولئک ندیدا